عزیز بخیر عزیز یو شهر که زمران واسو او استاد ډېره زیاته مننه. قاري وایي چې د اول خان ارمان هغه شعرونه راته ووایه. ابوذر هغه داسې دي چې بنیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې، زه دلته یو هندو له تعویذونو له راتلم، یاري څه لیونتوب وي دغه مخکې جومات نه دی، د کلي نه به دلته کې منځونو له راتلم. ایرورې د منډه ته دا لاره تلې ده پوچې پل صحیح شول مننه. عزیز بخیر عزیز یو شهر که زمران واسو یو ټکی ګوړه باندې خو شعر نشته که اته پوټي کې دونه ګوړه تړي مسالېداره او دا د کتوزو مسالېداره ګوړه ده او دا خو دوه چکې دي، یو د نیازک او یو د یاسر سره به زه ګوړه نیمومه تو به وراره له ورکې یاسه شې لاړه مدرسې ته مې ولېږه او کاکا د لې خپله ګاڼه ده که نه او دا مې تره دی بیا څه دي بیا خو مزي ټول به د کلي ملګري او مشران مې دي او دا اوس کسې شروع دي او بس لګیا تیارې شروع دي او دا ټول ستاسو پروګرامونه ګوري، سباون دی عربجان دی سباون هم پکې دا خو مله ډېر ښه ښه نومونه کېښودي یار سباونو دا خو ډېر ښکلي نوم دی، ډېر بادام کسالې تاسو پېژنئ. پریواره خیر علي ته راکړه که ورګه پلی خو ته وخورم کنه نو پلی چې تی وخورې نو ته چا غوړوله ورکې نیازک هغه د بادام مې ولله پکې ورکې نه نه ځکه پوسټ کې نه وای پلی ته خوړل او ته شته ده پکې شته ده پکې ولې نه کاکا ته پکې راغله څنګه خیر خیر شکر دی ستا د کلي لاره ده نو چې خو پاریو ته بلار شي کنه کنه اوس په خوش لکه اوس په دا دوا کې چې د دغ په خوېږي کو دې د پاریو شوقي وي نه نه زه نه مشو کې زه شوقي وځم مخکې پاریو ته نه بعد مو نیازک د برکت پاریو کې نو مو ځان نشو ورډول یو کس بس تاسو پورې وځي زه در پسې یم زه یا تیر په معنا دی خپل یا سټاند ما سره دی ها ډیر خیال کو چې خوب نشي راو سراج لالا سوی چې خپکه دی خوېږي بیا به پاسې خو حوصله خوېدوله مو ورکوه ډېر ولا راهیسې وای خیر ضروره ولا راهیسې وای خپل لمن چې خپل اوښکو له وړلی نه شي دا بې اختیاره جړېدلې هلک چېرته لاړ شي او د غر د سر نه چې راپرېوځي طبیبانو له ځي دا د نظره پرېوتلې هلک چېرته لاړ شي او رازق وصال وایي چې ستا چې د مغرور نظره پرېوتم ستا چې د مغرور نظره پرېوتم خاص ته ملکڼ د غره پرېوتم تا ته مې کتل ځان ته مې پام نه و یاره د کوټې د سره پرېوتم وا ډېر ښه شاعري شاهد صاحب وایي چې اوس په وړو لاسونو سر کې لاره نه وباسي هغه هوښیاره شو په غر کې لاره نه وباسي او د ما د سترګو نظر تت شو که تا حسن بیله اوس د شغلې د مخ څادر کې لاره نه وباسي ډېر ښه دی او چې د موسی غوندې کمال یې په امسا کې نه وي هر چاته خدای په سمندر کې لاره نه وباسي ډېر ښه دی
څنګه کینو کو درې ګزاره بس تا یار نن ستا بچایي دی یاسر نو دا دې ټیک دی بس صحیح دی ډاکټر خالق زیار صاحب ویلي وو چې څوک په یوه او څوک په بله لاړه جړا په خپلې تنهایۍ راځي مخکې به ډېر خلک په خپله راتله اوس هغه خوب هم په ګولی راځي